دغه ازموینه د تخنیکي او مسلکي زده کړو امریت لخوا د اتصالات مخابراتي شرکت په همکارۍ په غزنی ولایت کې د اسلامي ثقافت په مرکز کې واخیستل شوه. د غزنی والي ځوانانو ته په وینا کې وویل چې دوی باید د ګران رسول صلی الله علیه وسلم په اړه خپل پوهه زیاته کړي او خپل ژوند د هغه د سیرت سره برابر کړي. نو د نوجوانانو د ځوانانو لپاره الحمدلله د هغوی هغه عقیدې او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سیرت او په صورت باندې خپل ځان برابرول، د هغوی د حالاتو نه خپل ځان خبرول. د په غزني کې دلته شروع شوي دي، نورې هم داسې انشاءالله العزیز دغه سیالۍ هغه شروع کېدونکي به وي. نو زموږ تاسو د نوجوانانو دپاره د هغو شاګردانو متعلمینو دپاره چې هغه کوم په دغو امتحاناتو کې برخه اخیستې، نو د ملک د هیواد دپاره هغه دغه سیالۍ هغه ډېره ګټوره تمامیږي. په ورته وخت کې د دې ازموینې مسؤلین وایي چې په دې رقابتي ازموینه کې 2.5 کسانو د غزنی ولایت له مرکزه ولسوالیو څخه ګډون کړی و او موخه یې د سیرت النبي په اړه معلومات ترلاسه کول او د مطالعې زیاتول دي. هدف دا دی چې موږ د سیرت النبي معلومات ترلاسه کړو، د خپل دین نه باخبره واوسو، مطالعې ته وخت ورکړو، ځکه مطالعه هغه څه ده چې یو انسان د نړۍ سره برابروي. که مطالعه نه وي انسان او د بل چا سره فرق نه کېږي. ګډون کوونکي ځوانان له دې رقابتي ازموینې څخه خوښي څرګندوي او له نورو ځوانانو څخه غواړي چې د دیني مطالعاتو او سیرت النبي په اړه زیاته مطالعه وکړي. جوانای ما باید بیشتر سیرت‌های را مطالعه کنند، کتاب‌های دینی را مطالعه کنند تا دوباره معلومات دینیشون اضافه بیشتر شود. نو موږ ته باید پکار ده د سیرت النبي خاتم الانبیا صلی الله علیه وسلم په سیرت مبارک کې موږ څه معلومات ولرو او موږ خوشحاله شو داسې یو برخه یو داسې یو مقابله وسوه چې تر څو ځوانان هم معلوم سي او معلومات هم حاصل. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم څو ځله د مختلفو ادارو لخوا په غزنی ولایت کې د سیرت النبي رقابتي ازموینې ترسره شوې وې.